د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د دې ساعت خبرې ټولګي ته پاکستان وایي افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو په اړه اقدامات پیل کړي د افغانستان د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته له نږدې سیمو د هغو پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدامات پیل کړي چې پاکستان وایي د افغانستان له خاورې ور اوړي او پر پاکستاني پوځیانو له بریدونو وروسته بیرته افغانستان ته تښتي. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې له دې موضوع سره سر و کار لري ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې له وروستیو پرله پسې بریدونو څخه وروسته افغان طالبانو یو شمېر پاکستاني طالبان له پولې نورو سیمو ته بیولي دي. د په عین حال کې وویل چې پاکستان افغان طالبانو ته په زغرده خبر ورکړی چې په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو پر ضد کلک اقدام وکړي کنه ناوړه عواقب به یې وویني. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی له افغان طالبانو سره د امریکا او د افغانستان د پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې پراخه برخه اخیستې او هڅه کوي چې په پاکستان کې هم د افغان طالبانو په شان اسلامي حکومت جوړ کړي. خو ښکاري چې د طالبانو حکومت پاکستان کې د اسلامي نظام راتګ پلوی نه دی. ایران وايي طالبان د داعش په کنټرولولو کې پاتې راغلي خپل لاس په کار کېږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده ویلي طالبان نشي کولی امنیت ټینګ کړي. دوی به په خپله د داعش پر وړاندې د جګړې مشري په غاړه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د دوشنبې په ورځ په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پر افغان شیعهګانو برید د اندېښنې وړ دی. خطیبزاده تیرو وروستیو پیښو ته په اشارې سره زیاته کړه د طالبانو اداره د امنیت د تامینولو توان نه لري. موږ به د ترهګرو ډلو او داعش سره د مبارزې مشري په غاړه واخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان وویل د افغانستان وضعیت د ایران لپاره د ټولو توکمیزو او مذهبي ډلو په ګډون مهم دی او د امنیت په برخه کې د افغان حکومت مشخص مسؤلیت یاد شوی دی. هغه ویلي موږ په افغانستان کې اقلیت نه لرو، موږ قومونه لرو چې د افغانستان په راتلونکي کې شریک دي. نو اجازه راکړئ تاسو ته د افغانستان د حکومت د ټاکلي مسؤلیت یادونه وکړم او زه افسوس کوم چې دا اداره په ځینو سیمو کې د امنیت په تامین کې پاتې راغلې ده. د شنونکو په باور د ایرانی چارواکي له دې خبرو څخه ښکاري چې ښایي ایران هم لکه پاکستان د داعش په پلمه افغانستان کې هوایي یا هم ځمکني عملیات وکړي. متقي له خپل قطري سیال سره د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د قطر د لومړي وزیر له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني سره کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د عبدالقهار بلخي په دې اړه د ټویټونو یوې لړۍ کې ویلي چې دواړو لورو په دې ناسته کې په یو لړ سیاسي او اقتصادي موضوعاتو سربیره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت د قرارداد پر هغو ټکو هم بحث وکړ چې لا پرې توافق نه دی شوی. متقي او الثاني ژمنه کړې چې د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونه به په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د مدیریت تړون نهایي شي. متقي د تېرې جمعې په ورځ د اسلامي امارت له یو پلاوي سره قطر ته سفر کړی او تر دې مهاله یې د ځینو اروپایي هیوادونو له ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. پاکستان کې ایثار افغانان تر یوې اونۍ پورې په تذکرو هم هیواد ته راستنیدای شي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د پرله پسې هڅو وروسته د هغه هیواد له چارواکو سره هوکړې ته رسیدلی چې په تورخم کې ایثارو هغو افغانانو ته له کرښې د اوښتو اجازه ورکړل شي چې وړاندې په تذکرو پاکستان ته تللي وه. سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې پاکستان کې د اسنادو نه لرونکي افغانان کولی شي چې د روانې اپریل میاشتې تر 29مې نیټې پورې د تذکرو په درلودلو سره افغانستان ته ولاړ شي. په افغانستان کې د نظام تر بدلون وروسته پاکستان د ځانګړو شرایطو لرونکي افغانانو ته اجازه ورکوله چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د تذکرو په واسطه هغه هیواد ته سفر وکړي چې له همدې کبله ګڼ شمېر افغانان له ویزې او پاسپورټ پرته پر کرښه واوښتل. پاکستان وروسته په دې اړه خپل سیاستونه بدل کړل او ویل چې له ویزې او پاسپورټ پرته به هیڅ چاته له کرښې د اوښتو اجازه ورنه کړي. د پاکستان دې پریکړې ګڼ شمېر افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی و چې له کبله یې د کرښې پورې غاړه یو شمېر لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. نورستان کې د موټر اوښتل د طالبانو د واما پخوانی ولسوال امنیه قمندان او د استخباراتو اوسنی مدیر مړ شوی دی. نورستان کې ځایي سرچینې وایي چې نن دوشنبه د غویي پر 5مه له غرمې وړاندې د دغه ولایت واما ولسوالۍ اړوند د کوردر درې سیمې کې یو رنجر موټر اوښتی دی. سرچینې وایي په دې پیښه کې د واما پخوانی ولسوال مولوي احمد شاه اقمل، پخوانی امنیه قمندان طیب الدین او د استخباراتو اوسنی مدیر وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. سرچینې د دوو ټپیانو حالت نازک ښودلی دی. د دې پیښې په تړاو رسمي سرچینو څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې کابو 2 اونۍ وړاندې هم
په واما ولسوالۍ کې د ورته پیښې له کبله 4 کسان ټپیان شوي وو. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې دواړو لورو د هیواد پر روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هر اړخیزې خبرې اترې کړې دي. پخواني ولسمشر له ترکیې څخه د دغه هیواد د معارف د بنسټ لخوا شاوخوا 6,000 افغانان زده کوونکو ته د زده کړو د زمینې برابرولو او افغان ځوانانو ته د تحصیلي بورسونو له ورکړې مننه کړې ده او ترکیه د افغانستان تاریخي او صمیمي دوست هیواد بللی دی. امریکا د اسرائیلو دفاعي سیستم پیاوړتیا لپاره $1 میلیارډ مرسته کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له لومړي وزیر نفتالي بینیټ سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه هیواد ته د سفر بلنه یې منلې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړه لورو د ایران او ایران پلو وسلوالو له لوري سیمې ته په متوجه ګواښونو او ګډو امنیتي ستونزو خبرې کړي دي. په دې تړاو خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې بایډن له اسرائیلو سره پر ملاتړ ټینګار کړی او د دغه هیواد د هوایي دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره یې د $1 میلیارډ مرستې اعلان هم کړی دی. بایډن اسرائیلو ته د سفر بلنه په داسې حال کې منلې چې د فلسطیني متعرضینو پر وړاندې د اسرائیلي اشغالګرو وروستیو بریدونو او ظالمانه چلند په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اسلامي امارت بهرنیو هیوادونو ته د څارویو پر لیږد بندیز لګولی دی. د افغانستان اسلامي امارت بهر ته د څارویو پر صادراتو بندیز لګولی دی. د اسلامي امارت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او کرنې وزارتونو د استازو ترمنځ ناسته کې شوې ده. د سوداګرۍ وزارت یو خبرپاڼه وایي چې د دواړو وزارتونو استازو پریکړه کړې چې په ګډه به له امنیتي مسؤلینو وغواړي چې بهر ته د څارویو د صادراتو مخنیوی وکړي. سرچینې دا نه دي ویلي چې د څارویو پر صادرولو ولې بندیز لګول شوی. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکول کېدل چې له هیواده څاروي ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته قاچاق کېږي چې دې چارې په کور دننه د غوښو بیې لوړې کړي دي. درنو لیدونکو د نن شپې او د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې ښې چارې ولرئ. د خدای پامان.